زما نوم سفینه دی او زموږ زه لوکل د مردان یم. زما اوس چې کوم رینک دی نو هغه د PSI پروبیشنر اسسټنټ سب انسپیکټر تھرو کمیشن ایگزام مونږ ورکو دا تھرو کمیشن مونږ راځو. ما ډي پی ټي کړې ده ډاکټر آف فزیکل تھراپي د خیبر میډیکل یونیورسيټي نه پېښور. بس زما شوق و فورسز ته راتلو دپاره ما به همدغه وی یا ایرفورس ته تلل دي آرمي ته تلل دي پولیس ته تلل دي بس مطلب د پاکستان څخه فورس جوائن کول دي. خو میډیکل ما د خپل پیرنټس په مرضي باندې وکړو هغه کمپلیټ کو خپل سټډیز هغې نه بعد بیا زه ما کمیشن ایگزام ورکو او زه پولیس ته رالم. ما فیملی کې زما سسټر زما برادر او زما امي هغې زه ډېر سپورټ کړم او زما بابا هم ډېر سپورټیو دی. هغې ایز سچ څه ویل نه ماته خو هغې خپله ډپارټمنټ خوښ نو ځکه چې په خپله ډاکټر دی نو هغې ویل چې میډیسن کنټینیو کړه. خو بیا چې کله ما جوائن کو نو اوس الحمدلله ډېر سپورټیو دی. زما هر زما ډیوټي وي سم وي نو کله زه څه نه منې کړی نه یم. اور زما ایکسټینډډ فیملی کې ټول زما کزنز ډېر خوشحاله وو دې چوایس باندې. خو لږ دا وي چې د زموږ سوسایټي چې دی نو اخوا دېخوا نه لږ د یو بل چې دی نو هغې لږ اعتراضات وو. کله بابا ته وایه کله زما انکل ته وایه چې لکه ستاسو چې دی نو فیمیل داسې اوس پولیس کې ده. اوس چې پوه شو بیا کار هم راځي خلک خوشحاله وي خو سټارټ کې چې دی نو هغې لږ دغه شو کوي که نه. فرسټ ټایم مونږ دغه ته آفس ته لاړو یونیفارم هم واچولو نو ټول مونږ ته ټولو ډېر زیات ریسپیکټ راکړو. اوس هم نارملی چې زه یونیفارم کې چېرته ځم چېرته لاړه شم ډیوټي ته لاړه شم یا زه لاره باندې روانه یم د ټول ډېر زیات ریسپیکټ راکوي که زموږ سینیرز دي که زموږ جونیرز دي. زه څومره زما دلته ټایم وشو زه ګورم مونږ ته فیمیلز راځي هغې مونږ ته خپل پرابلمس شیر کوي او چې هغه میل ته څنګه خبرې کوي هغه مونږ ته هغه شان خبرې نه کوي. مطلب دا چې هغه میل سره دومره کمفرټیبل نه وي چې څنګه مونږ سره کمفرټیبل وي. یو فیمیل چې خبره عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے که نه نو هغه ای فیمیلز ته میل ته چې کوم سټوري وکړي نو هغې هغه ماینر ډیټیلز هغه بیا مونږ ته وایي. نو د فیمیلز پولیس سټیشن کې موجودګي او زما راتلو نه بعد زموږ فیمیل راتلو نه بعد ډېر چینج راغلی دی. فیمیلز ډېر راځي مونږ ته کمپلینټس ډېر وروړي دا هغې کمپلینټس مونږ اکارډنګلی اکشان ټیکل کو. بیا اکثر داسې ډېر فیمیلز وي چې کم لږ ایجډ هغې ګوري هغې وایي چې ته زموږ لور یې ته به مونږ له دا مسله حل کې نو هغې ډېر سیټسفایږي او ډېر خوشحاله ځي دلته نه. ما ته چې دې فیلډ نه ما ته دې ډپارټمنټ نه څومره ریسپیکټ ملو شوی دی ما ته چې عوام نه څومره ریسپیکټ ملو شوی دی او بل چې زه څه کوم دلته زه څنګه د خلکو په کار راځم د هغې مسلې څنګه ډیل کوم سپیسیفکلی فیمیلز چې څنګه مونږ هینډل کوو د هغې څنګه مسلې حل کېږي او هغې بیا کمې دعاګانې کوي نو دې نه زه ډېره سیټسفاید یم. څومره زه چې نن دلته یم نو زه ځکه یم چې زما پلار زما رور زما سپورټ کړی دی. که هغې سپورټیو نه و زه به کله هم نه وم راوتې. زموږ سوچ هم بدل و د پولیس ډپارټمنټ که زه خبره وکړم نو زموږ سوچ هم بدل و زموږ مایند کې ډېر کوېسچنز و پولیس ډپارټمنټ داسې دی تاڼو ته مه ځئ دا مه کوئ هغه مه کوئ. خلک وایي تاڼو ته مه ځئ که چرو ته مه ځئ دلته به څوک راځي مونږ چا دپاره ناست یو. نو دا ډېر ضروري ده چې یو فیمیل ټول نه مخکې خو خپل سبق ووایي هغه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړي چې هغه دومره قابله شي د دې سیس چې هغه بهر راوځي او هغه خپل فیملی دپاره څه وکړي او زموږ میل چې دي نو هغې دومره سپورټیو وي چې هغې خپل فیملی خپل لوریانې خپل خویندې هغې مخکې پرېږدي نو دې سره به زموږ سوسایټي کې چینج راځي. په یو کس کله هم چینج نه راځي خو که هر یو کس لږ کانټریبیوټ کړي نو ډېر غټ چینج راتلی شي.